میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، بس کړه توبه ګر شه نور مسلمته، بس کړه توبه ګر شه نور مسلمته، وکړه عبادت د قبولیت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، لوی لوی انعامونه پکې نغښتي دي، لوی لوی انعامونه پکې نغښتي دي، اوري په یوازې د فضیلت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، وغواړه خلاصون له جهنم څخه، وغواړه خلاصون له جهنم څخه، رب ته کړه ژړا د فارس میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا په ټولو میاشتو کې بهتره ده، دا په ټولو میاشتو کې بهتره ده، و هر مسلمان ته د عزت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، رب ته توبه ګر شه ای محسن احسان، رب ته توبه ګر شه ای محسن احسان، دغه د الله پاک د رحمت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، میاشت د روژې د برکت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده، دا د رب لخوا د مغفرت میاشت ده.